يا ليلنا كثر الدموع تعبتني والحزن بين في عيوني كدرها أسير الدنيا وهي لوعتني. او په نور احادیث مبارکو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یتیم په باره کې هم ډیر ارشادات فرمایلي دي او یا عام د کشرانو په باره کې. په یو حدیث شریف کې راځي د مشکات شریف 4993 نمبر حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د مسلمانانو په کورنۍ کې بهترینه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې د یتیم سره په دې کور کې شکر کېږي. ګوره یو کور کې خامخا یو یتیم پاتېږي، یو سړی مري کوچنیانې پاتېږي. غالبه ډېر ځله داسې چې یو سړی مړ شي د یتیمانې دا کور یې ودې وړونو ته ورپاته شي. نو اوس که په یو کورنۍ کې یو یتیم د یتیم سره شکر کېږي دا ډېر خیر کورنۍ ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ډېره بده کورنۍ او شر کورنۍ هغه ده په دې مسلمانانو کې هغه بیت او هغه کور دی چې په دې کې یتیم او د یتیم سره بد کړه کېږي. لکه دغه حدیث چې دی ابن ماجه روایت کړی دی. لکه د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی خیر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه. بهترین کور په مسلمانانو کې هغه دی چې په دې کې یتیم د یتیم سره شکر کېږي. و شر بیت فی المسلمین بدترین او شرترین کور په مسلمانانو کې بیت فیه یتیم هغه کور دی چې په هغه کې یتیم د هغه سره بدي کړه کېږي یساء الیه د یتیم سره بدي کړه کېږي په دې کور کې. نو ګوره د یتیم سره نیکي کول دا ډیر ښه دی تر دې چې سړی د یتیم سره بدي کوي. ډېرې داسې کورنۍ سره د یتیم سره بد کوي. ډېر ځله یو سړی مړ شي د اولادونه یې پاته شي کوچنیانې ښځه یې پاته شي او وروڼه یې ژوندي د دې سړي چې د دې کوچنیانو اکاګان کړه کېږي. ډېر ځله یې د اکاګان د دې پر ځای چې د دې یتیمه سره ښه وکړي یو د خیر پر لار باندې برابر کړي بلکې د دې یتیمه سره بد کوي. د یتیم مال خوري، پر یتیم ظلم کوي، پر یو تعلیمو پر یو نیک لار باندې نه برابري، د یتیم کارسازي نه کوي. بلکې دا اوس سره متل ګرځېدلی په دې خلکو کې دا خبره ده چې د متل رقم ګرځېدلی دی و یتیم چې اکا ته ورپاته شي ډېر ظلم یې ورسره کړه کېږي. ډېر ځله داسې چې هغه یتیمه سره بد کوي د خپلو اولادو سره ښه کوي. دا ډېره شره کورنۍ هغه ده چې په یو کور کې یتیم د هغه سره بد کړه کېږي. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو کورنۍ شر وبولل چې ډېره شره کورنۍ دا کورنۍ ده چې هغه کې یتیم بد ورسره کړه کېږي. دې کورنۍ ته بیا خیر د کومې خوا راسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کور شر کور بولي چې یتیم پکې د یتیم سره بد کړه کېږي. نو بیا سړی څنګه د خیر کې دا کور بیا خیر د کومې خوا ورته راولي. خو د خدای رسول خطه پرکش کړه چې دا کورنۍ ډېره بده کورنۍ ده چې یتیم پکې د یتیم سره ظلم کړه کېږي. نو بیا خیر د کومې خوا ورته راولي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه کورنۍ د خیر وبولل چې یتیم پکې یو خیر ښه ورسره کړه کېږي. نو هغه بیا د خیر سو بیا یې څوک شر کولی بیا نشي. او ګوره د یتیم سره ښه کول دا ډېر ښه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایلی د مشکات شریف 4994 نمبر حدیث دی. د ابي امامه رضی الله عنه روایت دی. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک د یتیم پر سر مسه کېدل وکړي د یتیم پر سر څوک لاس ورتېر کړي دا د یتیم پر سر یې لاس نه یې ورتېر کړی مګر په دې خاطر باندې د خدای په خاطر باندې د شفقت په خاطر باندې یتیم پر سر لاس تېر کړی. نو که څوک داسې وکړي چې د یتیم پر سر باندې د الله دپاره لاس ورتېر کړي څه پېښېږي؟ د هر وریښته په اندازه باندې چې د لاس ور باندې تېر شوی دی د ده دپاره نیکۍ لیکل کړه کېږي. یعنې د یتیم پر سر چې سړی لاس ور تېر کړي د سړي لاس پر ډېرو وریښتیانو تېرېږي. د هر وریښته په مقابل کې به د ده دپاره حسنات ولیکل شي. یعنې د یوه وریښته په مقابل کې ده ته ډېر حسنات لیکل کېږي. لکه ګوره بعض عبارت به زه درته وایم ما مسح رأس یتیم څوک چې مسح کړي سر د یتیم لم یمسحه الا لله نه مسح کړی مګر د الله په خاطر کان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات وی به د لپاره په مقابل کې د هر وریښته چې د لاس ور باندې تیریږي نیکي وي. پس کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن احسن الى یتیمة او یتیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام څوک چې د یتیم نجلۍ سره او یا د یتیم الک سره ښه وکړي عنده كنت انا وهو في الجنه كهاتين چې د په نظم باندې یو یتیم نجلۍ یا یتیم الک وي د ښه ورسره وکړي كنت انا وهو في الجنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زه دغه سړی چې د یتیم یا د یتیم نجلۍ سره ښه وکړه زه دی به یو په جنت کې به كهاتين لکه د دوې ګوتې وقرن بین اصبعیه رواه احمد. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دوې ګوتې داسې سره یو ځای کړي چې زه دی به داسې په جنت کې سره. نو ګوره د یتیمانو سره ښه کول د انسان
د نیکۍ سبب ګرځي. په بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی د ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې یتیم ډوډۍ ته راوبولي، یو یتیم ته وایي چې راسه زما سره ډوډۍ وخوره یا راسه ما سره د څښاک شی وخوره، الله به خپل پر ځان باندې جنت واجب کړي د دې سړي دپاره. الله د دې سړي دپاره جنت واجبوي چې یو سړی یو یتیم و ډوډۍ ته یا د څښاک شي ته راوبولي. یو دا چې داسې ګناه کړي چې الله یې نه بخښي. که یو سړی بیا کافر سي د دې څخه وروسته نعوذ بالله شرک وکړي، نو هغه ته خو الله بیا بخښنه کوي. که نه وي نو دغه سړي ته الله جنت واجبوي. لکه ګوره داسې عبارت وایي من آوى یتیما الى طعامه وشرابه اوجب الله له الجنة البته. په پس کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ومن عال 3 بنات او مثلهن من الاخوات فادبهن ورحمهن حتى یغنیهن الله اوجب الله له الجنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې څوک چې عیالداري وکړي، نفقه ورکړي و درو لورانو ته یا د دې درو لورانو په مثل سره و درو خویندو ته یو سړی نفقه ورکړي، فادبهن دیني تعلیم ورکړي، مونځ ور زده کړي، ورحمهن او رحمت ورباندې وکړي، حتی یغنیهن الله تر داسې وخته پورې چې دغه انجنې الله غنیانې کړي، په میړه سره میړه ته په نکاح باندې ورکړي، اوجب الله له الجنه. الله به د دې سړي دپاره جنت واجب کړي. فقال رجل یا رسول الله، یو سړي وویل وثنتین، که یو سړی بیا دوې لورانو سره د دوو لورانو سره ښه وکړي یا د دوو خوندو سره ښه وکړي تر داسې وخته چې هغه بالغانې سي او بیا یې په نکاح باندې ورکړي، د دې سړي دپاره هم جنت دی؟ قال وثنتین. پیغمبر علیه السلام سړی دوې خویندې او یا دوې لورانې سړی تربیه کړي، دیني تعلیم او ادب ور وښیي، الله به د دې سړي دپاره جنت واجب کړي. حتی لو قالوا او واحدة، که چیرې د صحابه کرام ویلی وی چې یوه انجلۍ یو لور یا خور سړی تربیه کړي د دې سړي دپاره هم جنت الله واجبوي. لقال پیغمبر علیه السلام دا خبره هم کړې وه چې که یوه لور یا یوه خور سړی ښه تربیه کړي تر داسې وخته چې د نکاح تر وخته پورې، نو هم به الله تبارک وتعالی و دې سړي ته جنت واجب کړي او جنت به ورکړي. نو په همدې خاطر باندې پکار دا ده چې سړی و خپلو اولادو سره ښه سړی وکړي، ښه رویه سړی ورسره وکړي، د یتیمانو سره سړی ښه رویه وکړي. يا ليلنا كثر الدموع تعبتني والحزن بين في عيوني كدرها، أسير الدنيا وهي